سلامونه دوستانو ته مو د روغ او جوړ خوشحاله به اوسئ. څنګه کولی شو دوستانو چټ جي پي ټي په خپل موبایل کې جوړ او کار پکې وکړو. هره پوښتنه چې لرو له هغې څخه یې وکړو او هر مشکل چې وي هغه راته حل کړي دوستانو. نو څنګه کولی شو له چټ جي پي ټي څخه مرسته وغواړو په هر کار کې. که تاسو چېرته غواړئ چې د کوم چا په اړه څېړنې وکړئ یا کوم شي په اړه معلومات ترلاسه کړئ یا کوم کتاب مو په کار وي، هر څه مو چې په کار وي تاسو کولی شئ چې له چټ جي پي ټي څخه یې د ده په اړه معلومات وپوښتئ، هغه به تاسو ته معلومات دوستانو درکړي. یا تاسو غواړئ کوم ډیزاین جوړ کړئ، کولی شئ ډیزاین هم په چټ جي پي ټي باندې دوستانو تاسو جوړ کړئ. څنګه کولی شو مکمله طریقه په ویډیو کې دوستانو درته ښایم. ویډیو شروع کېدو نه مخکې دوستانو که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو هم دوستانو در سره لایک کړئ. د چټ جي پي ټي لینک به تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې وي. نو دوستانو زموږ ټلیګرام چینل لینک باندې د ویډیو په ډسکرپشن کې وي او که نه نو تاسو کولی شئ دوستانو نو دغه چټ جي پي ټي د پلی سټور نه هم راډاونلوډ کړئ. یا به شئ پلی سټور به دوستانو راخلاص کړئ. زموږ ټلیګرام چینل لینک په ډسکرپشن کې سره هغه ته جوین شئ. هره ورځ دغسې نوي نوي دوستانو اپلیکیشنونه او معلوماتي ویډیوګانې تاسو لپاره راوړو. نو تاسو به دوستانو څه وکړئ، په سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ چې چټ جي پي ټي. دا معلوم دوستانو تاسو سرچ کړئ چټ جي پي ټي. د نوی اپډیټ هم دوستانو راوتی دی. دا تقریبا شاوخوا 25.4 MB سایز لري چې 100 میلیونه کسانو دوستانو دغه ډاونلوډ کړی دی. هره ژبه کې دا سره خبرې اترې کولی شي دوستانو. راځو دغه ما الریډي انسټال کړی دی. زه راځم دغه چټ جي پي ټي په خپل موبایل کې راخلاصوم. نو لږ دوستانو زه منتظر کېږم تر څو چټ جي پي ټي ما ته راخلاص شي. ښه دوستانو راځم په دغه کنټینیو باندې کلیک اخلم. له هر څه نه مخکې دوستانو موږ تاسو دلته اوس که تاسو میسیج ورته کوئ، تاسو دوستانو میسیج هم کولی سلام چطور هستی، خو موږ راځو اکاونټ جوړو تر څو هر ډول مشکل چې وي هغه ورسره حل کړو. راځو په دغه ساین اپ باندې دوستانو کلیک اخلو او راځو په دغه ساین اپ باندې کلیک اخلو. نو کله چې پرې کلیک وایسته لږ منتظر کېږو تر څو اوس چټ جي پي ټي کې د موږ اکاونټ دی هغه جوړ شي دوستانو. دغه موږ یو ځل براوزر ته بیا یې لږ منتظر کېږو. دوستانو راځو په دغه کنټینیو وید ګوګل باندې کلیک اخلو. کله چې پرې باندې کلیک راشم د جیمیل راځي او جیمیل انتخاب. کله مو ستاسو اکاونټ جوړ کړئ تاسو سلام ورته ولیکئ. تاسو ته وایي سلام چطور هستی. نو وایي تاسو سره زه کوم کومک دوستانو وکړم نو تاسو به ورته ولیکئ چې پښتو وایه. نو زه ورته لیکم مثلا پښتو ووایه. دوستانو ما چې کله ورته میسیج وکړ پښتو وایه، دوی وایي خو زه پښتو ویلی شم، څنګه مرسته در سره وکړم. نو تاسو غواړئ چې څه شي موضوع په اړه ترې وپوښتئ. نو زه هم یوه موضوع انتخابوم، هغې په اړه زه پوښتنه ترې کوم. ښه دوستانو ما دلته ورته ولیکل چې په افغانستان کې له یوټیوب څخه پیسې ګټلی شو. زه غواړم دا ورته ولیکم. اوس ما ته دغه چټ جي پي ټي دوستانو اتومات معلومات راکوي. نو سرچنګ دوستانو پسې روان دی. تاسو ګورئ دغه سرچنګ لږ نیټ کمزورتیا دی زموږ لخوا. نو سرچنګ پسې روان دی. اوس به مکمل معلومات دوستانو موږ ته وکړي چې کولی شو که یې نشي کولی. نو دوستانو ښه تاسو وایي هو په افغانستان کې له یوټیوب څخه د پیسو ګټلو امکان شته دی، خو دا کار له ځینو محدودیتونو او شرایطو سره مخ دی. د یوټیوب رسمي معلوماتو له مخې افغانستان هغو هیوادونو په لیست کې نه دی شامل چې چیرته چې د یوټیوب شریکانو پروګرام یعنی یوټیوب همدغه شانتې کوم معلومات دوستانو دغه تاسو مکمله معلومات تاسو کتلی شئ. د عواید ترلاسه کولو کومې دغه لارې چې دي دوستانو دغه هم تاسو کتلی شئ. دغه بدیلې لارې چې دي د مکمل معلومات تاسو په دې کې کتلی شئ. د یوټیوب د فعالیت لپاره د حکومت شرط دی دوستانو هغه پایله دی. ټول معلومات دي دوستانو چې دغه تاسو کتلی شئ مکمل شته دي. اوس مثلا ورته لیکم چې مثلا زه ورته لیکم چې بله پوښتنه په افغانستان کې له فیسبوک
ما ورته ولیکل چې په افغانستان کې له فیسبوک څخه پیسې ګټلی شو که نه دوستانو. اوس دې پسې هم سرچ روان دی دوستانو. خو په افغانستان کې له فیسبوک څخه په پیسې ګټل چې دوستانو اوس مهال ممکن یا چې نه، یعنې موږ تاسو نشو کولی چې په افغانستان کې له فیسبوک څخه پیسې وګټو. د فیسبوک د عاید ترلاسه کولو شرایط هم دوستانو تاسو کتلی شئ څنګه کولی شو موږ فیسبوک نه پیسې ترلاسه کړو. هغه کوم شرایط چې لري هغه د 5 فالو دغه د فالو ویډیوګانو لرل دي دوستانو. دغه کوم تاسو کتلی شئ 1000 فالوورز دي دوستانو، البته 1000 فالوورز دي چې د څخه زیاته کمونکي تاسو باید ولرئ په تیرو شپېتو ورځو کې دوستانو. 80,000 البته 80,000 دقیقې تاسو باید دوستانو ولرئ. 80,000 واچ ټایم باید تاسو دوستانو ولرئ. دا مکمل معلومات چې د فیسبوک په اړه موږ ته دوستانو راوړاندې کړل. د فیسبوک ستوري اپشن مې تاسو ته دوستانو فعال شي، بیا تاسو کولی شئ چې هغې څخه خپل عواید ترلاسه کړئ. ما دوستانو ورته ولیکل زه غواړم چې یو د مطبعې لوګو راته ډیزاین کړي. دغه ورته لیکم دوستانو. اوس تاسو وګورئ دا چټ جي پي ټي ما ته مکمل معلومات راکړي. هوایي زه کولی شم تاسو لپاره د مطبعې لوګو دوستانو جوړ کړم. دوی چې کوم شرایط لري، وایي د مطبعې نوم مو څه شی دی، کومه ښار غواړئ دوستانو هغه پکې ورکړم درته، کوم رنګ خوښوئ، دغه ټول معلومات دي. مثلا دا ټول معلومات زه اوس ورکوم. ښه دوستانو ما همداسې لږ څه معلومات ورته ولیکل. مثلا نوم چې دی د مطبعې عاطف مطبعه دی، رنګ بیکګراونډ سپین، لیکلو رنګ تور او سور، اے پي سیمبل هم ورته ورکړي دوستانو. راځو په دغه غشي باندې کلیک اخلم تر څو اوس موږ لپاره لوګو جوړ کړي دوستانو. دغه ګیټینګ سټارټډ شروع شولو زموږ لپاره دوستانو. اوس یو لوګو ډیزاین کوي. ښه دوستانو تاسو کتلی شئ څومره یو بهترینه لوګو زما لپاره جوړه کړه. تاسو خو بالکل دوستانو وکتل دغه د پرنټینګ پریسز هم دوستانو په دې کې دی، عاطف مطبعه هم په دې کې دی. تاسو کتلی شئ دغه څومره یو زبردسته لوګو دی. نو زر زه په دې باندې کلیک اخلم. کله چې په دې باندې کلیک واخلو راځو سټارټ باندې کلیک اخلو. لږ منتظر کېږو تر څو دغه دوستانو موږ سره راخلاصه شي. ښه دوستانو تاسو کتلی شئ داسې څومره مثلا راځو په دغه سیو باندې کلیک اخلو. کله چې په سیو باندې کلیک واخلو لږ منتظر کېږو تر څو دغه په ګیلري کې له موږ سره سیو شي. نو په همدغه طریقه دوستانو تاسو کولی شئ په چټ جي پي ټي باندې هر ډول کار وکړئ. لوګوان ډیزاینونه چې غواړئ دوستانو تاسو پرې جوړ کړئ. خو وایي دا نو بل باید وکړم چې فکر کوم په ورځ کې دوی صرف تاسو لپاره ما خو 2 ډیزاینونه پرې کړي دي، خو تاسو لپاره 3 او 4 ډیزاینونه حتما تاسو لپاره جوړوي. بیا 4 ته وروسته تاسو کولی شئ نور ډیزاینونه په دې باندې جوړ کړئ. خو هر څومره پوښتنې چې ترې کوئ په ورځ کې چې څومره پوښتنې تاسو ترې وکړئ هغه پوښتنې تاسو لپاره دوستانو ځوابوي. نو رابشئ په دغه سیو باندې مو کلیک واخلئ. دغه تصویر به تاسو سره په ګیلري کې دوستانو سیو شي. ها نو دوستانو زه اوس ورته وایم چې مننه ډېر ښایسته دی. دوستانو تاسو کتلی شئ ما لپاره څومره ښایسته ډیزاینونه دوستانو جوړ کړل او ډیزاین یې کړل. ما دغه سیو هم کړل ګیلري ته دوستانو. نو تاسو کتلی شئ دا هم ډېر خوښ شو. وایي که نور هم خدمت وي، کومه مرسته غواړئ نو کولی شئ لکه کارت، بل بورډ یا بل ډیزاین دوستانو هر وخت وایي راته کولی شئ چې تاسو وویل ما څخه مرسته وغواړئ نو زه به تاسو لپاره دوستانو جوړ کړم. نو زه ورته وایم چې مننه، بل وخت بیا درته بل ډیزاین دوستانو ښایم. تاسو کتلی شئ نو ډېر چټکۍ سره موږ دوستانو ځوابونه ورکوي او زموږ هر کار دوستانو په اسانۍ سره کولی شي. تاسو غواړئ په نړۍ په سطحه هر څه پوښتنې چې دوستانو لرئ هغه تاسو له دغه روباټ څخه دوستانو کولی شئ. نو هر ډول پوښتنه چې تاسو غواړئ له دې څخه دوستانو تاسو ترسره کولی شئ. نو ویډیو دوستانو زه نور نه اوږدوم. ویډیو تر همدې ځایه که خوښي مې وي لایک او له نورو ملګرو سره هم دوستانو شیر کړئ ضرور، ځکه چې دغه ډېره مهمه ویډیو دی تاسو لپاره. تاسو به هر کار دوستانو چټ جي پي ټي چې دی هغه په ډېرې اسانۍ سره دوستانو تاسو لپاره اسانولی شي. تاسو کولی شئ د چټ جي پي ټي په واسطه دوستانو